د خاون حق چې تلی وی براوړی د بیبي سره ښه سلوک څومره ول ولدا تلی ته مخامخ. الله اکبر. د چا د بیبي سره 20 کاله تیر شوي او د چا 13 د چا سره 50 تیر. د ټولو نه زیات ژوند د سړي د ښځې سره تیریږي. ښه نو چې تا سره 20 کاله تیر کړي وی چې راوتلی وله د 20 کالو دا تعلق وله راوتلی وی چې ربا 20 کاله کې ما سره یوه خوږه خبره نه ده کړې او دا زما خاون. او به یې وینئ ښه ډېر شي حاجیان به پکې پورې پراته وي. ښه ډېر شي تبلیغیان به پکې پورې پراته وي. ډېر شي مولیان به پکې هم خویدلي. ښه دې کې به ټول خویدلي پراته وي. ښه داسې په بار هر سړی ښه سړی دی. دا ښه سړیتوب نه دی. ښه سړیتوب دا دی چې ته ړومبی د خپلې بیبي سره ښه شي هله په بار به ښه کېږي. ښه یو صحابي راغی نبی علیہ السلام نه تپوس کوي وایي زما غلام دی نو دا غلام زما نافرمانی وکړي نو زه وله سزا ورکمه. څه سزا ورکم؟ مثال سپیړه ورکمه بدې ردې ورته ووامه نو دې نه به ما نه الله تپوس کوي دا خبره په غور اورئ. ښه غلام مې دی نافرمانی مې وکړي زه سزا ورکمه د دې به الله تپوس کوي. نبی علیہ السلام ورته وی د غلام دا نافرمانی به دې م الله وتلي چې د څومره نافرمانی کړې ده او بیا به ستا دا سزا م وتلي نو که سزا دې پې ډېره وختله نو ستا نه به بدله اخیستلي او که د هغه نافرمانی ډېره وه او ستا سزا کمه وه نو بیا به د دې غلام نه تاله انتقام دا قار به دې الله تلي. ښه دا غلام چې نافرمانی وکړې ته ورته دا قار وکړې دا کنزل به دې الله تلي. ښه نو څه دې خیال دی چې تا بیبي وخلی دا بعضې ظالمان خو یې داسې ووایي چې د مخ ګونه وله بدل کړي. دا د بیبي حق دی چې په مخ به یې نه وخې. ښه که د والو ضرورت راغې خو په مخ به یې نه وخې او دا یاد ساته چې بیبي دې ووخله او وینه وټکېدله یا اډوکې کریک شو د دې وخلو اجازت په شریعت کې نشته. ښه چې د کوم والو اجازت شته هغه هم دا نه دي ګورئ. ښه نو څه دې خیال دی چې وی تلی درله چې بیبي له لاس مات کړی یوه غټه تله الله ولګوي وندع الموازین القسط لیوم القیامه داسې تله به ولګي چې ځمکه او اسمان به په یو چابړي کې راځي. وی به وتلی وله بیبي له لاس مات کړی سترګه وله توره کړې وه. ښه جرم یې څه دا جرم یې مخامخ وتلی جرم یې دا و چې پنګولي کې تېنه مالګه سیوا شوې وه. ښه پنګولي کې مالګه په سالن کې سیوا شوله جرم یې دا وه او سزا یې دا وه. ښه دا بې خولې بې زبانه چې دي د دې به الله یو ورځ تپوس کوي. ښه د دې ذمهوار را نه شو ګورئ. ښه مونږ